اوښکې پکې ډنډ لکه اوبه ښکاري اوښکې پکې ډنډ لکه اوبه ښکاري تا ته زما سترګو کې نور څه ښکاري او شم دې ګناهګار که دروغ وایم زه شم دې ګناهګار که دروغ وایم زه ښکلې دې په ټول وجود کې خوله ښکاري او مننه شم د ګناهګار که دروغ وایم زه ښکلې دې په ټول وجود کې خوله ښکاري او افغان صاحب شعر دی چې زه کوم پرست نه زه ژوند پرسته یم زه کوم پرست نه زه ژوند پرسته یم ما ته خو هندوان هم پښتانه ښکاري مننه زه کوم پرست نه زه ژوند پرسته یم ما ته خو هندوان هم پښتانه ښکاري او غل زما د مات زړه ته یې ځکه چې غل زما د مات زړه ته یې ځکه چې ستا په تورو سترګو کې مې زړه ښکاري سلامونه نیکی هیلې او احترامات ستاسو ورور یاسین فکرمند یم یو ځل بیا د صدای خیبر نه نیغ په نیغه راغلی یو د عبدالله دلګیر خواته د عبدالله دلګیر سره به موږ مرکه ریکارډ کوو عبدالله دلګیر صاحب په پروګرام کې یاسین بای ستا په خاصه توګه د افغان صاحب او ستاسو د صدای خیبر ټولو ملګرو یو جهان مننه ډیره مهرباني چې ماله مو دومره مینه راکړه زم دومره ونازولم ډیره مهرباني ډیره مننه عبدالله دلګیر صاحب اورېدونکو ته نن څه وړاندې کوي غزلې وي نظمونه مننه مهرباني د غزل نه مخکې د بل غزل یو څو شعرونه دي چې زه ناست وم په کور کې احتجاج له ځکه نه تلم زه ناست وم په کور کې احتجاج له ځکه نه تلم غلام و د کام مشر به خبرې خرڅولې زه ناست وم په کور کې احتجاج له ځکه نه تلم غلام و د کام مشر به خبرې خرڅولې او دا غزې د خلکو څه کافرې مجبورۍ وې د کام بچو سړک باندې ګورګورې خرڅولې ډېر مننه او کاکا تاسو د دور اسلام هم ماته معلوم دی کاکا ستاسو د دور اسلام هم ماته معلوم دی سورې نه بشم تیر تاسو تور سرې خرڅولې واه ډېر زبردست مهرباني کاکا ستاسو د دور اسلام هم ماته معلوم دی سورې نه بشم تیر تاسو تور سرې خرڅولې او شعر دی چې دلګیره پښتونخوا مونږ په شریکه برباد کړي دلګیره پښتونخوا مونږ په شریکه برباد کړي د ځینې پښتنو به پکې زغرې خرڅولې او مننه غزل دی چې داسې بنوی په ایمان پښتونه داسې بنوی په ایمان پښتونه که پیژندلې د لږ ځان پښتونه او زخمی وطن د داسې چغې وکړې زه یم په تا باندې تاوان پښتونه مننه زخمی وطن د داسې چغې وکړې زه یم په تا باندې تاوان پښتونه او دلته د سولې مرغۍ څنګه راشي دلته د سولې مرغۍ څنګه راشي چا لمسولې د کاروان پښتونه او تا ترقي وکړه خو دومره ده چې تا ترقي وکړه خو دومره ده چې تا ځان وچلی دی په ځان پښتونه مننه او ته خو یې نه منې ملا او د فنکار خبرې ته خو یې نه منې ملا او د فنکار خبرې څوک درته وکړي نور بیان پښتونه او زه به خیبر نه درته چغې کړمه زه به خیبر نه درته چغې کړمه ته خو لاس راکړه د لغمان پښتونه او تا په دنیا کې برداشت کولی نشي تا په دنیا کې برداشت کولی نشي راپاسه خوري دی نور لیوان پښتونه او ته داسې نه وې که تاریخ ته لاړ شي ته داسې نه وې که تاریخ ته لاړ شي لوړ د مقامو په جهان پښتونه او ته به تپوس د فرشتې څه وکړې ته
به تپوس د فرشتې څه وکړې تا چې هېر کړی عجب خان پښتونه مننه ته به تپوس د فرشتې څه وکړې تا چې هېر کړی عجب خان پښتونه او تا عربي زبان لوستلی نه شي ته په پښتو کې کړه ځان پښتونه مننه ته عربي زبان لوستلی نه شي ته په پښتو کې کړه ځان پښتونه او خفه چې نه شي هغه پاتې نه یې ته اوس ډارېږې په میدان پښتونه مننه خفه چې نشي هغه پاتې نه یې ته اوس ډارېږې په میدان پښتونه او زه یو تپوس کوم جواب یې غواړم ته یې په چا پسې روان پښتونه مننه زه یو تپوس کوم جواب یې غواړم ته یې په چا پسې روان پښتونه او که په رښتیا ویلو زه غدار یم که په رښتیا ویلو زه غدار یم ما چرته وشړی قربان پښتونه او دلګیره زه کوم پرست نه یم خدای ګو دلګیره زه کوم پرست نه یم خدای ګو دا ته په څه یې بدګمان پښتونه زبردست عبدالله دلګیر صاحب د اورېدونکي خو په یو غزل باندې چې ته مینه ماتېږي داسې بل غزل وي مننه نظم خو اوس را سره نشته فی الحال بل غزل دی یو انشاءالله امید دی چې اورېدونکو به خوښ شي چې اوښکې پکې ډنډ لکه اوبه ښکاري اوښکې پکې ډنډ لکه اوبه ښکاري تا ته زما سترګو کې نور څه ښکاري او شم دی ګناهګار که دروغ وایم زه شم دی ګناهګار که دروغ وایم زه ښکلې دی په ټول وجود کې خوله ښکاري او مننه شم دی ګناهګار که دروغ وایم زه ښکلې دی په ټول وجود کې خوله ښکاري او افغان صاحب شعر دی چې زه کوم پرست نه زه ژوند پرسته یم زه کوم پرست نه زه ژوند پرسته یم ما ته خو هندوان هم پښتانه ښکاري مننه زه کوم پرست نه زه ژوند پرسته یم ما ته خو هندوان هم پښتانه ښکاري او غل زما د مات زړه ته یې ځکه چې غل زما د مات زړه ته یې ځکه چې ستا په تورو سترګو کې مې زړه ښکاري او مننه او زه در سره مینه او ته نفرت کوې زه در سره مینه او ته نفرت کوې ختم راته ستا ګله مازغه ښکاري او هغسې تیروزي د اغیار په خوله هغسې تیروزي د اغیار په خوله خدای خپل ولس راته اوده ښکاري تا لکه لړم بې سترګو ژوند تیر کړو تا لکه لړم بې سترګو ژوند تیر کړو تا ته په پښتون دا ظلم نه ښکاري او پویه د ښکاره شوه د خبرو نه پویه د ښکاره شوه د خبرو نه سر کې راته ستا ګرانه واښه ښکاري مننه پویه د ښکاره شوه د خبرو نه سر کې راته ستا ګرانه واښه ښکاري او زه به یې مختصر شانتې تعریف وکړم سترګې د لیندې غشې باڼه ښکاري دومره ډېره مینه باندې خپل نه شو دومره ډېره مینه باندې خپل نه شو ستا د کلي خلک راته مړه ښکاري او چاپسې جړلې دي دلګیره بیا چاپسې جړلې دي دلګیره بیا ځکه یې لیمو باندې رانجه ښکاري مننه مهرباني عبدالله دلګیر صاحب تو ډیره مننه کوو چې موږ ته د واخلو مننه ډیره مهرباني مننه خو ستاسو په کار ده یو جهان مننه ډیره مننه اورېدونکو دا وه د موږ نن ورځې خپرونه پرې موږ سره اوسېږو په لوی رب مو سپارم د خدای په امان